خبره نغمه د ګیلمن کورنۍ ته د څه لپاره ورغلې ده. د ګیلمن مور سره یې په ملاقات کې کومې خبرې کړې دي او هغوی سره یې نوره څه مرسته کړې ده. ډېر مهم معلومات تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. قدرمنو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، خبره نغمه چې په امریکا کې ژوند کوي او کله چې ګیلمن وفات شو، یعنی مړ شو په اسلام آباد کې، په هغه باندې برید شو. د هغې نه پس چې کله د هغه مړی راوړل شو، نو ټول پښتانه پرې غمجن وو، خو نغمه پرې دومره غمجنه وه چې د هغه دپاره د یو ډېر لوی رقم د راټولولو اعلان وکړو او په ټولو پښتنو، خصوصا په افغانانو کوم چې د پیښور او د افغانستان پښتانه دي، په هغوی هم غږ وکړو چې ګیلمن سره مرسته وکړي او په لکونو ډالر د ګیلمن لپاره راټول شول. اوس مهال هغې په پیښور کې د ګیلمن مور سره او د هغه ورور سره هم ملاقات کړی دی چې په دغه ملاقات کې ویل شوي دي چې ګیلمن سره به نور هم همدغسې مرستې کېږي او ورته یې ویلي چې موږ تاسو سره کلک ولاړ یو. د ګیلمن کوم مزار چې جوړیږي په هغې کې هم نغمې تر خپله وسه پورې مرسته کړې ده او د دې نه علاوه د ګیلمن دپاره نور کوم چې د هغه شعرونه ویل کېږي چې هغه به هم زمزمه کړي یا به یې ریکارډ کړي. نو قدرمنو دوستانو، د نغمې راتګ پیښور ته او د ګیلمن کورنۍ سره ملاقات همدغه غرض و چې هغوی ته ډاډ ورکړي چې موږ تاسو سره یو، تاسو هیڅکله هم مایوسه کېږئ. دوستانو، لکه څنګه تاسو ته معلومه ده، ګیلمن په ډېر بې دردۍ سره په اسلام آباد کې وژل شوی و، ډېر ظلم ورسره شوی و، خو تر اوسه پورې هم د هغه کوم قاتل چې دی هغه ونه نیولی شو او داسې ویل کېږي چې هغه قاتل په خپله علاقه کې ښه آزاد ګرځي، خو کوم کاروبار چې و هغه کاروبار یې هم ختم شو. نور چې کوم د هغه پروجیکټونه و، کوم د پراپرټي پروجیکټ به یې کول، هغه هم ختم شول ځکه چې هغه ګیلمن ووژلو. او د دې نه علاوه ټولو پښتنو دا عهد کړی دی او اکثره وخت تاسو به ویډیوګانې کتلې هم وي چې هر یو همدا خبره کوي چې که د ګیلمن باندې چې چا برید کړی دی، کوم کس چې د هغه آزاد د وړ نوم دی، هغه که هر پښتون ته په لاس ورغی نو وژني به. نو قدرمنو، دا و د ګیلمن باره کې تازه ترین اپډیټ چې نغمه د هغې کورنۍ ته ورغلې، ورسره ملاقات کړی دی او میلاو شوي دي ورسره.